د تعلیمي پروژو د احتمالي سپارلو په اړه د یونیسف او طالبانو ترمنځ خبرې. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. کو چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د داسې تازه پر وخت دقیقو خبرونو مطالبو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره دغه ادارې د ښوونیز پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو پر لارو چارو خبرې کړې دي. یونیسف په ورته وخت کې ویلي چې تر هغه مهاله به یې ښوونیز پروګرامونه کلیوالي ښوونځي دوام ولري چې په افغانستان کې د مرستندویه ټولنې مسؤلین وایي. طالبانو نړیوالو موسسو ته ویلي چې نور نشي کولی د پوهنې په پروژو کې برخه واخلي. هغه اقدام چې ملګرو ملتونو پرې نیوکه کړې ده خو طالب چارواکو تر اوسه نه ده تایید کړې. بلخوا یونیسف ویلي په داسې حال کې د طالبانو له حکومت سره د ښوونیز پروګرامونو د ممکنه سپارلو پر سر خبرې روانې دي چې د پوهنې وزارت څخه یې دا ډاډ ترلاسه کړی چې کلیوالي ښوونځي چې 15,000 زده کوونکو پکې زده کړې کوي به دوام مومي. د افغانستان کې د یونیسف اداري ویاندې سمنات مورید د رویټرز خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې د پوهنې د سکتور د مخکښې ادارې په توګه یونیسف د پوهنې له وزارت سره په رغنده خبرو اترو بوخت دی. د نوموړي په وینا په داسې حال کې چې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو پر لارو چارو خبرې روانې دي، د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر د ټولو کلیوالي ټولګیو دوام سره موافقه کړې ده. هغې زیاته کړه او ویل د دې لپاره چې د ماشومانو په زده کړه کې د هر راز خنډ او ځنډ مخه ونیول شي، اړینه ده چې کورنۍ غیر دولتي موسسو ته د هر راز روزنیز پروګرامونو سپارلو په ستراتیژیک ډول او د هغوی د هر اړخیزه ارزونې او د ظرفیت لوړولو ته په پاملرنې سره ترسره شي. په دې اړه تر اوسه نه د طالبانو د حکومت او بیان کومه تبصره کړې ده او نه هم د پوهنې وزارت په رسمي توګه دغه پالیسي تایید کړې ده. طالبانو چې په 2020 کال کې بیا واک ترلاسه کړ، د اسلامي قوانینو په سخت تفسیر سره یې د نجونو لپاره یې ډېرې منځني ښوونځي وتړل. پوهنتونونو ته یې د ښځینه زده کوونکو په ورتګ بندیز ولګاوه او په ډېرو هغو افغانو مېرمنو یې بندیزونه ولګول چې د مرستندویه ډلو او ملګرو ملتونو لپاره یې کار کاوه. همدارس په روانه میاشت کې دوه مرستندویه سرچینو رویټرز ته وویل چې مرستندویه موسسو ته ویل شوي چې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو سازمانونو ته لارښوونه کړې چې په څو اونیو کې دې په تعلیمي پروژو کې ښکیلتیا څخه لاس واخلي. د طالبانو د تازه ممکنه لارښوونې سره سم د دې پروژو چارې به ملي مرستندویه ډلو ته وسپارل شي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یو بیان وویل چې دا اقدام به د شاتګ په لور یو ډارونکی ګام وي.